که په یو محله کې یو کور دشمنی روجه ونیوه، یو کور، الله به په دا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روجه کې یو غریب روجه ماته نه او په دا ته پته ولګېده او داغه روجه ماته نشته او تا ولا د روجه ماتي بندوبست نه کو، الله به په ټوله محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روجه مونی او راشي د شپې اپیس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې د کوزو پاس کیږي او غرړې 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 څه چل دی ختم شو، ختمونه نخله دي. زمونږ بیړه تباه ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی. او دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټول ادیره کې داسې بړی نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي. دا ټول ادیره کې مړی چې دي دا ناستي او غوښې ته غوسیږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه به در نه پرې کی، چا چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شي بیا به در نه تیکه پرې کی. دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسیږي لګیا دي. تاسو چې مړی ښخ کوي په ادیره کې څه کوئ؟ دا مړي وارث رضا د خدای، رضا د خدای. د بد خندیر بچیه چې رضا د خدای نه وي نو دا به مړ کېده. وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه وي نو دا د خندیر بچی به مړ کېده. او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای، رضا د خدای. دا دوا به یاد کړو، دا دوا به یاد کړو. په دې نه کې خپل چې دی واخلي الته دی کېږدي خدای سنبال کا بیا درنه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې مرګ دې په سر د میرا فقیرا شته به خورې په زړه توګیر آخر بلاړ شي د دې مرګ دې په سر د میرا فقیرا شته به خورې په زړه توګیر آخر بلاړ شي د دې جایګیر غشنی ولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی. دا مرګ منټ پسې پسینه نه نوځي یو کم، میاش پسې نه نوځي یو کم، هفته پسې نه نوځي. دا ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي. یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخکې 70 لک روپۍ ته پاتې کېدې. وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ، داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري. یو سړی ورته ناست هغه ورته ولې دومره لوی دولت ورا سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو. نو هغه ورته ویلي چې خدای دې خوار که چې راتلې څه دې راوړي ځان سره. تاسو چې د موره پیدا کېدئ څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه 2 لاسه راغلی وي داسې 2 لاسه به تې ځې که نه څه وړي خو نه ځان سره. نو عزیزانو وړومبی شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه د خولې نه بار وځي او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم
دا پیژنې دا څوک دی والله کده خود پیژن اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وایې چې زه رسول الله نه پیژنم ستا بسالي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې داغه خله څنګه وه داغه غاښونه څنګه وو اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست دي تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو ویلی شئ څوک داغه پوزه څنګه وه سترګې څنګه وې د سر ویښتې څو قسمه وو ویلی شئ چې لاسونه یې څنګه وو په لاره تللې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکې یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې انا به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به وایې چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به وایې چې دا پلانې دی او چې پېژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو وبه چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړی نو ملایکې به ورته وایي صدقته ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې او چې ته وایې چې ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دی پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې د لاهور ادیره مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوري رحمت الله علیه په سترګو ښودلې وه ویل په مخې راته لاس راخ کو او راته وی چې د ادیرې ته وګوره افغاني صاحب قرآن خوړو چې ما ادیرې ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې د هر قبر نن درې ورځې ته مړي پسې ناست تا سره دا احساس وي یا ما چې ایښی دی د هغه به څه حالي هلته قبر کې به یو سټمارې زوی به راځي او دا دوا به یاده کړو دا دوا به یاده کړو او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه به کینی نو پر دې ځای به داسونه یې دا دوا به یاده کړو دا داسې کې اشاره کم ځای ته وکړي دا ستا مړی چې شوی دی زما د دې د خوشحال شي چې خانم راغی زما مړي ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړي خبر نه دی ګرځولی په زندګۍ کې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات په بازارونو او په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دی دا حرام دی د مړي خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړي ته لاړ نشم هم ګیله یې نشته ځکه چې ما خپل مړي ته تر راغوښتی نه نو زه ورکشه خپل کار کوه ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې څه ګیله ده نه زما دې خوړلې ده او نه ستا خورم زه ورکشه خپل کار کوه خبره د دین کوه یارانه د دین کوه او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تباہ بشي غرق بشي انجام بم بیا داسې وي چې څوک بم را ټینګولی نشي دیو جنا سوچ وکړئ روزه د الله تعالی د داسې عبادت دی
داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي